د څه باندې 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د سلطان غازي او خرګوټي د جعفر تیار د نجونو منځني ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه مراسمو کې چې نن د غرمې وړاندې برابر شوي وو، پکې د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ سربیره، د دې ولایت دفتر رئیس فرید احمد بارزاک، د پوهنې رئیس او د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د معلوماتو له مخې دغه ښوونځی 10 تدریسي، 2 اداري خونو په درلو سره 2 منزلونو کې د پاکو اوبو د څاو 10 غرفې مبرزونو او 315 متره چاردیوالۍ هاتي په لرلو سره د یو کال په جریان کې جوړیږي چې ټول ټال پرې 14 میلیونه 4 لکه اویا سره 180 افغانۍ لګښت راځي. موږ نن د یو نوي انکشاف په درشل باندې یو چې د جعفر تیار د منځني ښوونځي لپاره نوی اداري تعمیر د وناسو لپاره جوړیږي چې دا 10 جمع 2 صنفي تعمیر ده، یعنی 10 تدریسي او 2 اداري تعمیرونه په 2 منزلو کې بعد یو کال په موده کې بشپړیږي. دې کې هم مبرزونه شامل دي، هم 340 متره احاطوي دیوال ده، 80 متره په اندازه باندې یو عمیقه د صحي اوبو ساده چې د 14 میلیونه 4 لکه اویا زره 188 روپیو د هندوستان هیواد په مالي لګښت باندې به د یو کال په موده کې د وحید عبدالله ساختماني شرکت لخوا باندې تطبیقیږي او ګټې اخیستنې ته به سپارل کیږي. نوموړي زیاته کړه یاد ښوونځی 14 ښوونکي لري او 933 زده کوونکي چې له ډلې 513 انجونې دي. په ورته مهال د سیمې اوسیدونکي او قومي مشر مولوي فقیر محمد د لغمان ولي څخه مننې ترڅنګ ویل چې د یو ښوونځي په پرانستل کېدو د ناپوهۍ دروازه تړل کیږي. هغه د دغه ښوونځي د چارو په ترسره کېدو کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. عزیزانو، د والي صاحب محترم نه ډېره مننه کوو د دې خبرې په هکله چې موږ سره د څه وخت مخکې والي صاحب محترم د دې مکتب د جوړونې د نجونو چې د هلکانو نه بیل د دغې خبرې وعده موږ سره وکړله، هغه په وخت انشاءالله العزیز بس د وعدې هغه پوروالی ده وکړو. د دې نه موږ د دغې خبرې په هکله زموږ دا ټول ولس د دې ټول ولس په نمایندګۍ مننه. بل لور ته د جوړیدونکي شرکت مشر لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې د یاد ښوونځي چارې به په خپل وخت د غوره کیفیت په لرلو سره بشپړې کړي. د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ د هندوستان هیواد څخه مننه وکړه چې تل یې افغانستان سره د روغتیا او معارف په برخه کې مرستې کړي. نوموړي د معارف پرمختګ د ټول ولس غوښتنه یاده کړه ترڅو اولادونه په عصري زده کړو وروزل شي. هغه د یاد ښوونځي استادانو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به یې ټولې ستونزې د قانوني اصولو په پام کې نیولو سره حل کړي. انشاءالله دغه تعداد چې دلته ناست دي دا د افغانستان آینده ده. دا دومره شاګرد هم ډېر دی، دا ډېر زیات دی. یعنې زموږ او تاسې وطن په علم او په نیکو اعمالو سره په دې باندې ودان پاتې کېږي او پرمختللی کېږي. مننه کوم د هندوستان د دغه مرستې نه دوی هر کال موږ ته عزیزانو 3 میلیونه ډالره کومک کوي. دغه صحي برخه کې او د معرف په برخه کې دا پیسې لګوو چې موږ ته پیسې راځي د ولایت په نوم، هغه هم موږ په معرف کې لګوو. یعنې ډېر داسې تعمیرونه دي چې موږ ته یې راکوي، موږ وایو چې نه مکتب کې جوړېږي. نو دغه د هند د مرستو یو تسلسل ده. د لغمان والي د غونډې ګډونوالو ته په خطاب کې ویل چې حکومت درته د ښوونځیو د جوړېدو امکانات برابروي او پر تاسې فرض ده چې په خپل اولادونو زده کړې وکړئ.